السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې له خپل انځور څخه شاته بیکګراوند په یو کلیک سره ختمولی شو او پر ځای بل بیکګراوند ور واچوو او خپل انځور ډېر ښکلی ډیزاین کړو. نو ملګرو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسې ګوګل کروم را خلاص کړئ. دا په هر موبایل کې له خپله ځانه وي. نو دا به په دې ځای کې به تاسې ولیکئ www.removebg. کله چې مو دا ولیکل نو دا به تاسې سرچ کړئ. لږ انتظار کوو چې دا یو ویب سایټ ده چې دا ویب سایټ موږ ته راخلاص شي. نو دا دی ملګرو، دا ویب سایټ موږ ته راخلاص شو. له هغې څخه وروسته ملګرو تاسې په شنه بټن اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسې خپله ګیلرۍ ته راولئ. دلته به تاسې د خپلې خوښې انځور ورته انتخاب کړئ او په ډون باندې به کلیک وکړئ. ملګرو نو دلته به اوس تاسو ته ښکاري چې په اتومات ډول او په یو کلیک سره زموږ انځور څخه بیکګراوند ختم شو او یو سټیکر ترې جوړ شو. ملګرو دا انځور تاسې په خپله ګیلرۍ کې هم همداسې هم سیو کولی شئ د یو سټیکر په ډول سره. نو په دې شنه بټن ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دا به تاسو سره د موبایل په حافظه کې سیو شي. او که غواړئ چې همدلته تاسې یو بیکګراوند ور بدل کړئ نو ملګرو دلته به تاسې په ایډیټ باندې کلیک وکړئ او ملګرو لږ شیبه انتظار به ورته وکړو. نو ملګرو دلته تاسو ته پري بیکګراوند یې هم درکوي. دلته به تاسو ته ښکاري دا د دې بیکګراوند موږ ور بدلوو. په دې کې ښکلي ښکلي بیکګراوندونه هم شته. دلته چې څه ډول بیکګراوند تاسې غواړئ ښکته تاسو ته ښکاري. په دې کې ښکلي ښکلي بیکګراوند هم موجود دي. ملګرو کله چې هم تاسې د خپلې خوښې بیکګراوند ورته انتخاب کړئ نو پورته تاسو ته د سیو اپشن ښکاري. په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ملګرو په ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ او یا ځل به بیا په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. او زه به تاسو ته اوس په ګیلرۍ کې هم دروښیمه چې دا انځورونه به اوس موږ ته راغلي وي. نو ښکته تاسو ته ښکاري دا هغه انځور دی چې د سټیکر په ډول سره موږ په خپله ګیلرۍ کې سیو کړی دی. ښکاري چې بیکګراوند یې نشته او دا هغه انځور دی چې بیکګراوند یې موږ ور بدل کړ او په ډېر اسانۍ سره او په یو کلیک سره د دې انځور بیکګراوند موږ ور ختم کړ او پر ځای بل بیکګراوند موږ ور واچولو. خپل انځور موږ ښکلی ډیزاین کړ. ملګرو د داسې ټکنالوژي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم له نورو دوستانو سره شریکه کړئ چې هغوی هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. ملاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو په پاک بخښونکي رب باندې سپارم. د خدای په امان.